هرشه ننګرهار د کمیستور مات راوړه تازه تازه. ننګرهار همیشه بهار د علم او ادب زانګو د افغانستان یو له لرغونو او سرحدي ولایتونو څخه دی چې په ختیځ کې د خیبر پښتونخوا، شمال کې له کونړ او نورستان، شمال لویدیځ کې له لغمان، لویدیځ کې له کابل، لوګر، پکتیا او په سویل کې بیا له خیبر پښتونخوا سره ګډه پوله لري. دغه 180 کیلومتره لار ښکلې او د نندارې وړ ده. ځای ځای د سیل او سیاحت ځایونه مخې ته راځي. نغلو ته د ژمي په موسم کې آن له کابل او شاوخوا سیمو نه خلک د کبانو د خوراک لپاره راځي. ترې ښکته د سروبي ولسوالۍ مخې ته راځي. دا د کابل وروستۍ ولسوالۍ ده چې وړوکی ښکلی بازار، لوی او واړه کلي او ترڅنګ یې لوی او څپانده سیند تېر شوی دی. کله چې له تیاره تونل نه ورتېر شي د همیشه بهار په رنګونو به د سترګې روښانه شي. د دې ولایت مرکز د جلال کوټ یا د جلال آباد ښار دی. سراج الامارت او د امیر شهید بند چې هلته د امیر حبیب الله خان او امان الله خان مقبرې هم شته د لیدو ځایونه دي. ننګرهار کې د افغانستان د شاهانو د قبرونو ترڅنګ د ګڼو نورو سیاسي او فرهنګي شخصیتونو مزارونه هم شته، لکه د پښتو ژبې ولسي شاعر ارواښاد ملنګ جان، د عدم تشدد مبارز سیاسي او ټولنیز شخصیت خان عبدالغفار خان، صدیق الله ریښتین، عبدالرحمن پژباک، وزیر محمد ګل خان مومن، قیام الدین خادم، موسی شفیق او عبدالله بختانی خدمتګار. اے پختونا خیر کچین تبرسه د هستۍ لبنې اے د ژوند لبنګا غار کې مشهور ځای همدا ځای دی، ځکه دا د ښار زړه دی چې څه وغواړي دلته پیدا کېږي. د ترکارۍ نه نیولې بس تر میوې پورې، میوې نه نیولې بس تر لباسه پورې ده، هلته هر څه پیدا کېږي. توره خالقه غلام نو باچا شې چې زما د یار جبین ته ورسې، چې زما د یار جبین ته ورسې، چې زما د یار جبین ته ورسې. عشق دی لکه وخت اوسه حمزه پکې، عشق دی لکه وخت اوسه حمزه پکې، عشق دی لکه سیغلی دی او پسه دی او دا چې دی قصاب دی دلته تلل کېږي، دا چې وسات چې ناست دی کټ کوي. یو ځای میان دلته پخېږي، یو ځای هلته پخېږي سیخ کې. غوړو کې غواړي دلته یې پخوي او سیخ کې غواړي هغه بل وساز دی. جمعې یو ورځ باندې به خرڅېږي 40-50 کیلو خرڅېږي. موږ به راځي چې واخله چې 1200-1300-1400 کسان په راځي. چا خو په مان راځي تا چې سبا وکړو سبا ناراضي، تا چې سبا وکړو سبا ناراضي. راشي پار چا خو په مان راځي، راشي پار چا خو په مان راځي. جلال کوټ د افغانستان د پاچا اعلی حضرت امیر حبیب الله خان ژمنی پایتخت و. د جلال آباد هم د دې شروع دا ګني موږ راوړو صاحب هم کامې نه پټي کوټ نه زنګوي نه او وروره دغه ګني چې بیرته انسان ته پیدا رسوي، وینه صافوي، تور زیړي دپاره ښه دي، زیړ زیړي دپاره ښه ده، ګرګو دپاره کیمیا ده. وروره دا ډېره پیدا لري. هغه بوتلې موتلې چې دي اخکرونه مرونه چې دي بوتل 100 روپۍ ورکوي، هغه هېڅ شی هم د دې په مقابل کې نه ده. پېټرو پورې ته راځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې رضا ولا دی، د پلار نوم مې رفیق الله دی او زه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د ګزارې کلي اوسېدونکی یم. فلحال په جلال آباد کې اوسېږم او په د ننګرهار علي لیسې په 11 صنف کې شاګرد یم او دلته د دې ترڅنګ بعد د وخته زه راځم. دا مې د ماماګانو دکان دی، دلته خپل مطالعه دپاره زه کوم مواد ته چې زما ضرورت دي د هغې څخه استفاده کوم او خپله مطالعه کې زه زیاتوالی راولم. بس خرڅه ویل ښه ده. دې میلو کې ګرځو دي په ولسوالیو باندې ډېر ځوانان دي، ښه ځوانان، هلکان، جنکیانې، هر څوک یې اخلي. همدغه کتابونه ولوستل، خپله مې ورسره شوق و، بسیطه مې شروع کړه، اوس یې خلکو هم خرڅوم، خلکو ښه شوق دی ورسره او خرڅه یې اخلي ښه په شوق باندې. د نارنج ګل میله او مشاعره د وری یا حمل میاشت کې چې کله د نارنج ګلان وغوړېږي نو د جلال آباد د ښار فضا عجیبه په زړه پورې وي. ټول ښار کې د نارنجو د ګلونو وږمې خورېږي. په همدې شپو ورځو کې د نارنج ګل مشاعره او میله جوړیږي چې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ورته شاعران او فرهنګیان ورځي او په سرلنۍ مشاعره او میله کې ګډون کوي. د مشاعرې ترڅنګ پکې د موسیقي پروګرامونه هم جوړیږي. کابل په دې دنیا جنت یادېږي، لکه د سرو ګلونو هار ښکلی دی. لندنه تا باندې نه درکوم، ښار د پاریس نه ننګرهار ښکلی دی.